یو خدا ده چې دا ناسا په غمو غم هسې چې پیدا شي نو لوی وي، هر چې وړوکی پیدا کېږي دا لوی پیدا مونږ خو اول حیرانۍ ته مخ او اوس د هغه په کار او د هغه په زیار او د هغه په بېلتون او په دې لګیا یو، خو د دې ملګرو سره ګیر یو. خبره دا ده چې دا سړی زما سره کم از کم زه په دې حساب کوم، په دې حساب زه نه پوهېږم چې دا 40 کاله د مهاجرو د راتلو دلته وشو چې دلته راغلي دا 40 کاله پوره شو، 13 کاله هغه و او دا شل او دا شل بیا د دې دغه پوره شو. دا 40 کاله نه بلکې 45 یا 50 کاله زمونږ د زما سره وړوکی لوی شوی، دکې ډېر صفتونه تخلیقکارو او د خبرو ته به یې غوږ کېښوده، دا یې شوق و. په دا سر کې مونږ ډسټرب کړی م دی چې لکه مه کوه مه راځه او لکه دا د جوارګرو له چې به دا واړه راغلو نو هغوی به ورته وي چې هلکه بس دلته مه راځه، خو مونږ دغسې چلو مو سره خدای په راته او هغه دې ځای ته خبره راورسېده چې دی پکې بار هم لاړو، دی پکې د دې کلي نه مسافر شو، څه وشو څه وشو او بیا راغلی دی زمونږ ملګرتیا مو واپس کنټینیو کړې ده. نو په دا دوره موده کې دا زما ته یو قسم له د بچي په ځای ښکارېده، دوست مې هم و او ملګری مې هم و. په مونږ کې د استاد شاګرد او مشر کشر دا نشته زمونږ په دې تنظیمونو دا مو نه دي ساتي، نو آزاد ګپ هم لګو، په آزاد حیثیت لوی شوي یو، څنګه چې زمونږ طبع او نفسیات و دغسې د هغې جوړ شوي او په دې کې 2 کتابونه چاپ کړه، خپل خرچ چاپ کړه، چا نه پکې مدد نه دی غوښتی د شاعرۍ، او 2 چاپ کړه، یو یې په تنقید لیکلی دی او یو یې افسانې لیکلی. زما په خیال دا ډېر لوی کار دی، دا شاعري خو نن سبا هر څوک کولی شي د یو حده پورې کوي، خو دا ده چې په تنقید او افسانه ځان له یو آرټ دی، افسانه د افسون متبادل دی، افسون و جادو ته هغه قصه چې په سړي جادو کوي دا د افسانې تعریف دی. ګورو ټیک دی که غلط دی، خو لکه زه یې داسې کوم بلا قسمه تعریفونه په خلکو کړي. نو دغه ګران کار نن خو شاعري هر څوک دی کوي، دغه ګران کار هر څوک نشي کوي. دا زمونږ په ملګرو کې یو صاحب شاه و، یو ډاکټر صاحب و، یو دی و او موږ هم سماعت ګوډ نثر او نظم، نو دا هم د کړي وو. دا داسې کمې دی چې په موږ په دغه کې وایو دا خبرې کوو چې دا کمې دی خدای پوره کړي او پوره کوي یې خدای مسبب الاسباب. خو دا ده چې دا په کلونو کې جوړ شوی ساړه، دا کلونه اوس تا په خپل ځای تجربه چې کومه ده د پروډوسر د ټلویزیون سره وابستګي، نو دا ته بار نشي زده کولی، دا به په دغه ټلویزیون کې زده کوې. نو اوس خو موږ دا دی په دغه یو عمر مو خوړلی دی، موږ به څو کاله ژوندي یو یا څنګه یو یا موږ وایي چې موږ به مرو، دی به زمونږ غم راځی کوي او څه به کوي څه به کوي، هغه زمونږ نه ټول هغې مخکې شو. خیال داسې واقعات چې هغه لکه نه هېرېدونکي وي، موږ خو هفته پس خامخا په غم ښادی کې یو ځای شوي. دا درګی ده او دغلته زما دوکان و، نو دا به هره ورځ بازار ته راته، نو زمونږ ټول ژوند یو قسم له چا به دلته نو شریک غوندې و. نو داسې څه لوی حادثې یا لوی واقعات یا لوی د خوشحالۍ لمحات هغه مونږ ته څه نه څه دا پلانی ښادي و، دا شپه و، مونږ پکې مزل کړی و، مونږ داسې واقعات ډېر دي چې هغه یو نه دی او بلا قسمونه دي او بلا. خو دا ده چې مونږ په دغه ځای پاتې شوي یو، د دې قام چې کومه جولۍ ده، د دې خاورې چې کومه جولۍ ده، د دې ژبې چې کومه جولۍ ده، د تاریخ چې کومه جولۍ ده، دغه زمونږ شریکه ده دا ټول، چې په هغې کې تاسو هم شامل یې، مونږ هم شامل یو.
په هغې کې د خپله برخه ښه ډېره وراچوله او ما نن دا خبره وکړه کړې مې نه وه چېرته چېرې ما ډېر څه د دې په دغه نه دي ویلي او دا مې دې ته دا خبره پرېښې ده چې د دې په عقله دا خلک څه وایي دې ته پرېښودل غواړي چې زمونږ دا خبرې د دغه شي لمسونو نه ګڼي چې یاره دا خلک ګڼي مونږ مایل کوو او دا د ده مرګ یا د ډاکټر صاحب مرګ یا د صاحب شاه مرګ او د هغې بیا هغه شاعرانه فنکارانه او د لیکنو هغه دغه چې کوم دی هغه وروستو راښکاره شو دغه تاسو ولیده چې دغسې پټ نه پاتې کېږي ځکه چې دا ټوکه نه وه دا اوس خو خلک لګیا دي ټوکې کوي نن به یې سبا به نه وي داسې یوه لوبه روانه ده که هغه ټوکې نه وي په کلونو کې جوړ شوی خلک وو ته پوه شو که نه ته چې اخري حد ته رسې په ټلویزیون کې نو بلا کلونه به در باندې تېر شوي نو دغه کلونه ته چاته په جب کې نه شي کېښودی چې دا ته واله بس دا دغه مې تاله درکړه دا ډیګري او یا دا پویه که نه دا ډېره زیاته خواري غواړي او دغسې مونږ که میټینګونه کړي که مشاعرو له تلي وو ډېر په مشکله تلي وو په لاره کې سور شو سپ هلته تپوس کوو دا لار چېرته تلې ده هغه لار چېرته تلې ده دا مو ټول عمر کړي دي که نه زما نن درېیمه ورځ ده دلته یم ته پوه شو که نه خو دا زه د خپلو وروڼو عزیزانو په دغه کې 3 ورځنۍ خو د دې ملګرو سره زما دا قسمه یو ژوند پاتې شوی دی که نه دا ما ته د خپلو بچو غوندې ښکاري ځکه چې زما نه اکثر کشران دي او زما سره لوی شوي دي نو لکه امیر رزاق ډېر ښه شاعر و تاسو به د هغوی سندرې مندرې او غزلې او که نه ډېر ښه شاعر و افسانې هم ډېرې ښې لیکلي دي لا ډېرې چا لوستي نه دي خو دا ده چې ما یو حده پورې لوستي دي نو ډېر ښې لیکلي او دغسې دا تنقید یې لیکلی دی نو دا هغه خپل یو سوچ و هغه دا چې وایي موږ به څو د مغرب په چشمو کې خپل دغه ته ګورو دی حالاتو ته او په هغې کې به تنقیدونه کوو موږ خپله یو دغه ځان له مقررو یوه لار مقررو چې په هغې کې به تنقیدي لارې دا دغه به ویچه